السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ ښه خو یې؟ هر څوک چې دا ویډیو ګوري هغو ټولو ته زه سلام وایم. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ او خوشحاله به اوسئ. نو زه اول د تاسو څخه یو کوچنی هیله کوم چې دا زما چینل هغه سبسکرایب هغه علامه باندې باید تاسو کلیک وکړئ. دې علامه باندې چې تاسو کلیک وکړو، بیا د خوا کې ګنټۍ علامه باندې تاسو باید کلیک وکړئ. دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړو، بیا دا پاس آل ووهئ. دا آل څه ده؟ دغه ووهئ تاسو چې زما هره ښایسته ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو نن زموږ او تاسو موضوع ده د یوټیوب په باره کې به زه تاسو ته لږ څه آموزش درکړم، معلومات به درکړم. نو ډېر یو داسې معلومات دی چې تر اوسه پورې به تاسو هېڅ لیدلي هم نه یي، هېڅ به اورېدلي نه یي. نو زه به تاسو ته هغه په باره کې معلومات درکړم. نو دا زما د چینل نورې ویډیوګانې مې وګورئ، ډېرې ښایسته ویډیوګانې دي. دا ټولې ویډیوګانې وګورئ، ډېرې ښایسته ویډیوګانې دي. فري بیټ کوینز د هغه ټولې پکې شته. تاسو یو وګورئ، یو ځل یې وګورئ، ډېرې ښایسته ویډیوګانې دي. نو ویډیو به شروع کړو. نو د یوټیوب په باره کې دا زموږ او تاسو ډېر ښایسته معلومات دي. نو موږ او تاسو باید ما سره پاتې شئ، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې زه تاسو ته یوټیوب په باره کې ډېر یو مهم معلومات درکوم. نو تاسو ما سره پاتې شئ. دا ویډیو به نور سکیپ کړو چې هغه دې ته ورشو. یوټیوب په باره کې به لکه څرنګه مې چې تاسو ته ویلي د یوټیوب په باره کې به زه تاسو ته ډېر مهم معلومات درکوم. نو زما چینل هم که تر اوسه پورې نه یې سبسکرایب کړی، هغه در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ او تاسو ښایسته ویډیوګانې زما تر تاسو پورې در ورسېږي. نو لکه څرنګه چې تاسو وینئ، که غواړئ دا اوس موبایل نه، دا اوس داسې ده لکه کمپیوټر. که غواړئ تاسو خپل موبایل غواړئ لکه دا رقم تی کوئ، یعنې مثلا کمپیوټر اړخ ته وړئ، نو دغه سره باندې علامې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه سره علامې باندې چې تاسو داسې کلیک وکړو، نو لاندې به راشئ، دغه امضا علامه وینئ، دا امضا مې چې ورکړې ده دغه ځای ده. نو تاسو به هم دغه ځای داسې امضا کړئ. نو دا تاسو کمپیوټر اتومات راوړي، کمپیوټر رقم ته کېږي. نو چې کمپیوټر رقم ته شو، نو دلته یوټیوب ته همدغسې راشئ. نو دلته تاسو ډېر مهم معلومات دي، ډېر مهم، بیخي مهم معلومات دي. تاسو یو وګورئ، دا ډېر ښه ځای ده. او تاسو ته هم یو بل مهم ځای هم تاسو ته ښودو، هغه ځای به هم اوس تاسو ته وښیم. نو هغه ځای ته به تاسو یو دلته راشئ چې اوس درته هغه ځای ته باید تاسو دلته راشئ، هغه مهم معلومات چې زه درکوم دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دا علامه پاس سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ. د پاس سیټینګ څه دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د سیټینګ علامه باندې چې موږ او تاسو کلیک وکړو، دلته به اوس هغه راشي پکې. او مهم ځای چې زه تاسو ته ښیم، او مهم ځای چې دغه یو ده، په دې آپشن باندې چې موږ او تاسو کلیک وکړو، دغه یو ده، دا یو آپشن یې ده. دې ځای باندې تاسو یو کلیک وکړئ. ډېر یو مهم سیټینګ کې راوړي چې تر اوسه پورې هېچا هم نه و لیدلی په دې یوټیوب کې. دا اولین ځل ده چې دغه ما پیدا کړ پکې، دغه لږ سبسې وګرځېدم، ما پکې پیدا کړو. نو دلته زه اوس تاسو دغه په اړه ما تاسو ته معلومات درکوو چې دغلته باید چې وشي، آموزش درکوو. نو دا ځای ډېر مهم ده چې کیدای شي چې خپل ملګري ته ورکړئ. هغه که په دې ځای باندې پوه شي، کیدای شي تاسو یوټیوب چینل هم پټ کړي، یعنې درنه واخلي او هغه خپله ویډیوګانې پکې ورجوړې کړي. دا ځای چې دا ډېر مهم ځای ده. تاسو دې ویډیو هېڅ مه سکیپ کوئ، دا راسره وګورئ تر اخره پورې. دا ډېر مهم ځای ده. زه تاسو ته اوس لږ څه معلومات پکې درکوم په دې ځای کې. لکه څرنګه چې وینئ، دا زما چینل ده، دا زما ایمیل ده، زما چینل نوم ده، او دا زما ایمیل ده. دا لاندې څه ده؟ دغه هم زما ایمیل ده لاندې. نو اوس دلته څه کېږي، دا ځای څه وظیفه لري، دا به هم زه اوس تاسو ته وښیم. دغه ځای دا وظیفه لري که نه، که مثلا تاسو یوټیوب چینل غواړئ چې هغه تاسو به یې مالک یاستئ، که غواړئ بل څوک یې مدیر کړئ، دلته هغه هم ویډیو په دې ځای کې اپلوډ کولی شئ ستاسو په چینل کې. او که مدیر یې کړئ، لکه څرنګه چې وینئ دغه کس زما مدیر کړی ده.
که څرنګه چې وینئ دغه کس زما مدیر کړی دی، دا اوس زما په چینل کې کار کولی شي او ما ته ویډیوګانې پکې اپلوډ کولی شي، ښایسته ویډیوګانې. نو که تاسو نه دغه مثلا څوک واخلئ تاسو یوټیوب چینل او ستاسو هغه بل چاته په لاس ورشي، نو که هغه کېدای شي مدیر شي، نو هغه به خپلې ویډیوګانې پکې ورجګې کړي، نو یو مشکل لري او بل هغه ښېګڼه ده دلته. نو تاسو هم هغه دلته کوشش وکړئ دا ځای بار بار چک کوئ چې څوک یې درنه هغه نه کړي. نو زه به اوس تاسو ته لږ څه معلومات درکړم چې دلته څنګه مدیر کېږي. هغه فهرست به یې زه تاسو ته راواړوم دغلته. اوس که غواړئ تاسو مثلا دلته که څوک غواړئ چې مدیر کړئ دې جي کې، نو تاسو باید دلته هغه ایمیل ور واچوئ، همغه کس ایمیل دغه جي کې باید تاسو د همغه کس ایمیل ور واچوئ چې که غواړئ دلته څوک مدیر کړئ یا دغه جي باندې به هغه کلیک وکړئ دا ځای. که هر څه غواړئ تاسو په خپل چینل کې هغه کس کړئ، دلته یې راښیي درته. اوس موږ ته ویلی دی یو مدیر، که څرنګه چې وینئ هغه ځای ما تاسو ته معرفي کولو، دا ډېر مهم ځای ده. نو که تاسو کار پکې وکړئ تاسو به خپله معلومات ترې واخلئ. دغلته یې څه لیکلي دي دا ځای به زه بیا تاسو ته لږ څه رانږدې کړم، تاسو یې ولولئ. که تاسو غواړئ خپل کانال کې څوک مدیر کړئ، دلته یې شرایط ورته لیکلي دي همغه کس ته چې باید څه وکړی شي ستاسو په کانال کې او څه ونه شي کړی. دلته هر شرایط یې ورته لیکلي دي، هغه ما درته رانږدې کړو، تاسو یې لږ څه ولولئ. هر شرایط یې ورته لیکلي دي دلته. که تاسو که غواړئ څوک هغه کړئ تدوینګر کړئ، نو دلته ته هغه کس پرې همدغه کارونه کولی شئ. لاندې هغه معلومات پرې ورکړي دي همغه باندې تدوینګر باندې دغلته هر څه لیکلی دي. لکه څرنګه چې تاسو وینئ مدیر څه کارونه کولی شي، دغه ده لاندې پسې لیکلی دي د مدیر پسې میتواند دیگران را اضافه و حذف کند و همه چیزها را میرشد کند. خو دلته یې پسې لیکلی دي نو نه میتواند کانالها را حذف کند، یعنې کانالونه نشي حذف کولی. دا مدیر دنده همدغه شی به وي هغه ستاسو په کانال کې که غواړئ چې اضافه شي. نو تدوینګر به څه شی وي، نو ټول معلومات یې دلته ورکړي. زه یې نشم هغه زیات وخت نیسي چې دا زه ټول تاسو ته ولولم. نو تاسو یې خپله هم وګورئ یو ځای دغه جي ته راشئ، تاسو یې وګورئ، دا ډېر مهم ځای ده. دغه ځي ته باید تاسو یو راشئ ویې ګورئ. دلته که هر څوک غواړئ مدیر کړئ ایمیل یې دلته ور اضافه کړئ، او که غواړئ تاسو په هغه کانال کې څه دنده ولرئ هغه به دغه جي کې ور اضافه کړئ. نو دغه اوس زموږ او تاسو ډېر مهم معلومات دي. دا تر اوسه پورې زه وایم چې هېڅ چاته هم نه دي معلوم، تر اوسه پورې هېڅ چاته هم نه و معلوم. دا اولین ځل دی چې زه دغلته راغلمه. تر اوسه پورې ما ډېرې ویډیوګانې په یوټیوب کې لیدلې، یو ویډیو مې هم د دې په باره کې نه وه لیدلې. نو که کومه غلطي په خبرو کې شوې نو بښنه غواړم. نو تاسو به دلته راشئ یو ځل، دا ځای ډېر مهم دی، دا ځای لږ څه چک کوئ تاسو. لکه څرنګه چې وینئ ما دلته یو کس پکې مدیر کړو، هغه زما خپل هغه ده ایمیل ده دغه ده. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا زما خپل ایمیل ده، دغه مې پکې مدیر چې کار کوي که نه، بیا مې تاسو ته معلومات پرې درکول، نو آموزش مې پرې درکولو، نو دغه د کار یې وکړو. نو که تاسو هم غواړئ دلته څوک مدیر کړئ یا تاسو ته معلوم وي، نو همدغومره وظیفه لري دلته هر څوک مدیر کولی شي. هغه چې کومه وظیفه لري لاندې ټول پسې لیکلی دي. نو دغه وه زموږ او تاسو ویډیو. تر بلې ویډیو پورې د تاسو سره خدای پاماني کوم. نور بای بای، خدای